بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میر علي سادات یم او غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه کیس 694 چې عبارت له اکیوټ کولیسیسټایټس ټریټمنټ څخه ده ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه وړاندې کړم. دغه پریزنټیشنونه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې کتلای شئ. د یادونې وړ ده چې دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دري ژبه ژباړل شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و. خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د تاریخچې او شکایت له نظره یوه مسنه ښځه چې 9 کاله عمر لري د 5 ورځو راپدې خوا ورته د ګیډې درد پیدا شوی دی. دغه درد د ګیډې د ښي طرف په پورتنۍ برخه کې دی او کله موجود وي او کله نه. د درد وصف کولیکي دی چې د مریض شا طرف ته انتشار کوي او د مریض اوږې طرف ته انتشار نه کوي. دغه درد د غذا د خوراک او د ګرځېدو سره ارتباط نه لري. د مریض اشتها هم کمه شوې ده او دلبدي ورته پیدا شوی. مریض 2 ځله داسې استفراغ کړی چې وینه او بایل پکې نه و. مریض کانسټیپیشن یا قبضیت هم لري او وایي چې تبه او لړزه هم ورته پیدا شوې ده. د پاست میډیکل هیستوري نظره نوموړی مریض تقریبا 13 کاله کېږي چې هایپرټنشن لري او 20 کاله کېږي چې هایپرلیپیډیمیا لري. همدارنګه دغه مریض کرونري آرټري ډیزیز لري چې په 2011 کال کې یې سټنټ پاس کړی و. د پاست سرجیکل هیستوري نظره څه مشکل نه لري. د سوشل هیستوري له نظره نوموړي مریض تقریبا د 13 کالو دپاره سیګریټ څکول، البته په ورځ کې 1 قوطۍ او تقریبا 40 کاله کېږي چې سیګریټ څکول یې پرېښي دي. دغه مریض په خپل ژوند کې الکول او ډرګز نه دي استعمال کړي. د تداوی له نظره دغه مریض د مخکینیو تکلیفونو په خاطر باندې د اټینولول 50 ملي ګرامه په ورځ کې 1 ځل، سیمواستاټین 15 ملي ګرامه په د شپې د خوب په وخت کې او پراسوګریل چې انټي پلاټلیټ دی 15 ملي ګرامه په ورځ کې 1 ځل، همدارنګه اسپرین 80 ملي ګرامه هم په ورځ کې 1 ځل اخلي. دغه مریض کومه خاص الرژي نه لري او د فیملی هیستوري له نظره د مریض لور د کیسې صفرا تیږي لري او همدارنګه لوړ فشار لري. د ریویو اف سیستم له نظره بغیر د هغه اعراض او علایمو څخه چې په تیرو سلایډونو کې ذکر شول نور اضافه کوم مشکل نه لري. د فزیکل ایگزامینیشن له نظره دغه مریض یو مسنه ښځه ده چې په کوم ډسټرس کې قرار نه لري. د وایټل ساینس له نظره د دغه مریض فشار 90/58 یعنی ښکته دی. نور وایټل ساینس یې نارمل دي. د فزیکی معاینې له نظره د دغه مریض د ګیډې د ښي طرف په پورتنۍ برخه کې ټینډرنس موجود دی. مورفي ساین پکې منفي ده او مریض د اماو نارمل اوازونه لري. د دې څخه اضافه مریض کوم خاص څه په فزیکل ایگزامینیشن کې نه لري. د لابراتواري معایناتو له نظره د نوموړي مریض په سی بي سي کې یو لیکوسایتوزیس لیدل کېږي، یعنی د دبلیو بي سي اندازه یې 14200. همدارنګه دغه مریض د سی بي سي د معاینې له نظره انیمیا لري، یعنی هیموګلوبین اندازه یې 9.3. د کیمستري معایناتو له نظره دغه مریض سوډیم اندازه 125 یعنی ښکته ده. د بیوین او د کریاتینین اندازې پکې پورته تللی دي او همدارنګه د مریض د البومین اندازه هم ښکته ده، یعنی 2.7 ده. د دې څخه اضافه نور لابراتواري معاینات نارمل دي. د چیست ایکس ری له نظره د نوموړي مریض په چیست ایکس ری کې معلومیږي چې په یوه کم اندازه کارډیومیګالي لري او د دې څخه اضافه کم خاص مشکل نور نه لیدل کېږي. د عاجل خونی د ډاکټر د اسسمنټ او پلان له نظره دغه ناروغه چې 9 کاله عمر لري د رائټ اپر کوادرانت پین په لوحه کې راوړل کېږي چې د اکیوټ کولیسیسټایټس احتمال زیات دی. همدارنګه مریض ته د بلډ او د یورین کلچرز هم ورکول کېږي. مریض ان پی او ساتل کېږي، یعنی د خولې د لارې څخه ورته غذا نه ورکول کېږي او د مریض وینه د لاکټیټ د لیول په خاطر باندې معاینې ته لیږل کېږي. مریض ته د ورید د لارې هاف نارمل سلین 100 ملي لیتره په 1 ساعت کې شروع کېږي او همدارنګه اوناسین چې د امپیسیلین او سلبکټم یو مشترک مستحضر دی 1.5 ګرامه د ورید د لارې هر 6 ساعت وروسته ورکول کېږي. همدارنګه مریض ته د ګیډې سی ټي سکن هم توصیه کېږي.
دغه سلاید موږ تاسو ته د دغه مریض د سی ټي سکن کورونل ویو راښیي چې په دې کې د مریض کیسې صفرا لویه شوې یعنی ډیسټنډډ شوې ده او د خپلې اندازې څخه لویه معلومیږي. دا د مریض ځیګر دی او د دې لاندې موږ ګورو چې د کیسې صفرا د خپلې اندازې څخه لویه معلومیږي یعنی ډیسټنډډ ده. دغه سلاید چې موږ تاسو ته د مریض د سی ټي سکن اکسیل وینډو راښیي معلومیږي چې دغه مریض کیسې صفرا د خپلې اندازې څخه لویه شوې ده. د کیسې صفرا جدار ډبل شوی یعنی زخم شوی دی او کیسې صفرا د مایعاتو څخه ډکه معلومیږي چې دغه ټول په اکیوټ کولیسیسټایټس باندې دلالت کوي. دا د مریض ځیګر دی او دا د مریض د ښي طرف ګرده ده او دا د چپ طرف ګرده ده. په دغه قسمت کې د مریض پانکرانس معلومیږي. دغه سلاید موږ تاسو ته د مریض د ابډامینل الټراساوند یو تصویر راښیي. په دې کې معلومیږي چې د کیسې صفرا جدار ډبل شوی دی او همدارنګه د کیسې صفرا په داخل کې هایپر ایکویک خیالونه موجود دي چې د کیسې صفرا په تیږو باندې دلالت کوي. د معایناتو څخه وروسته دغه مریض ته ارتاپینم 500 ملي ګرام آی وي پیکیبک په ورځ کې یو ځل او املوډیپین اسپرین او ایفین چې ایفین د پرازوکریل څخه عبارت دی مریض ته ورکول کیږي. د دغه مریض په ارتباط باندې د ګاسټروانټرولوژي د ډاکټر سره کنسلټیشن هم اجرا کیږي. د ګاسټروانټرولوژي د ډاکټر د اسسمنټ او پلان له نظره دغه مریض اکیوټ کولیسیسټایټس لري یعنی دغه مریض ګال بلاډر ډیسټنډډ ده. همدارنګه دغه مریض پرزیسټنټ یا دوامداره د ګیډې درد لري په داسې حال کې چې انټي بایوټکس هم اخلي. د ګاسټروانټرولوژي ډاکټر توصیه کوي چې باید دغه مریض د جراحي لپاره ایوالویټ شي. که چیرته مریض د سرجري لپاره آماده نه وي یا سرجري نشي کولی نو په دې صورت کې مریض ته باید پرکوتانوس کولیسیسټاسټومي اجرا شي البته د انټرونشنل رادیولوژیست په واسطه باندې. مریض ته باید آی وي انټي بایوټکس ته ادامه ورکړل شي. دغه مریض په ارتباط د جراحي د ټیم سره کنسلټیشن وشو او د جراحي د ټیم د ډاکټرانو له نظره دغه مریض اکیوټ کولیسیسټایټس لري چې د رائټ اپر کوادرانت درد دوامدار دی. چون د مریض عمر 9 کاله دی یعنی دغه مریض مسن دی او په ضمن کې نورې داخله ناروغۍ لري په دې خاطر د جراحي عملیات لپاره کاندید نه دی. همدارنګه دغه مریض د طبي تداوی سره هم نتیجه نه ده ورکړې نو په دې خاطر د انټرونشنل رادیولوژیست په واسطه باندې باید دغه مریض ته کولیسیسټاسټومي ټیوب کې خودل شي او کله چې د مریض وضعیت مخ په ښه کېدو وي نو کېدای شي چې د 4 څخه تر 6 هفتې وروسته دغه مریض ته الکټیو کولیسیسټکټومي د جراحي ټیم لخوا اجرا شي. دغه مریض د بستر په 9 ورځ باندې مریض ته د انټرونشنل رادیولوژیست لخوا پرکوتانوس کولیسیسټاسټومي اجرا کیږي چې د پرکوتانوس کولیسیسټاسټومي په نتیجه کې تقریبا 90 سی سی پرولن مایعات ډرین کیږي او دغه مایعات د کلچر لپاره لیږل کیږي. 2 ورځې وروسته د کلچر نتیجه ښایي چې په دې کې کلیبزیلا نمونیا بکټریا مثبت ده نو په دې خاطر باندې د مریض ارټاپینم ته تر 14 ورځې پورې ادامه ورکول کیږي او کله چې مریض د دې آني حالت څخه ښه شي نو د 4 څخه تر 6 هفتې وروسته ورته کولیسیسټکټومي باید اجرا شي. هغه مهمې کلینیکي نقطې چې دغه جالب کیس څخه یې باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي. د اکیوټ کولیسیسټایټس عمده سبب کولیلیتیازز یا د کیسې صفرا تیږې دي. د کیسې صفرا تیږې معمولا په 2 ډوله دي چې د کولیسټرول سټونز او یا پیګمنټ سټولز څخه عبارت دي. د کولیسټرول سټونز معمولا په پرمختللو او غربي جامعو کې هغه اشخاص چې سن زیات وي په زنانو کې خصوصا هغه زنانه چې د اورال کنټراسپټیو پیلز څخه استفاده کوي او یا هغه زنانه چې هغوی زیات حمل اخیستی وي، هغه څوک چې د هغوی وزن زیات وي یا په هغه چا کې چې هغوی په آني شکل وزن کم کړي او د ګال بلډر په سټیزز حالت کې او یا په هغه چا کې چې هغوی د بایل سالت میتابولیزم ولادي مشکل ولري او یا په هغه چا کې چې هغوی د هایپرلیپیډیمیا ساینډرومونه ولري. په دغه کټګوري اشخاصو کې د کولیسټرول سټونز زیات لیدل کیږي.
د پیګمنټ سټونز معمولا په آسیایي هیوادونو کې یعنی په شرقي جامعه کې او په هغه چا کې چې هغوی کرونیک هیمولایتیک ساینډرومونه ولري او یا د بیلیري انفیکشن ولري یا د ګاستروانټرولوژي تشوشات ولري، مثلا د ایلیل ډیزیز لکه په کرون ډیزیز او ایلیل ریزیکشن اور بایپاس کې، او یا په هغه چا کې چې هغوی د پانکریز سیستیک فایبروزیز ولري. د کولیلیتیازیس یا د کیسې صفرا کلینیکي لوحه. د کیسې صفرا تیږي معمولا د 80 څخه تر 80% واقعیاتو کې اسیمپټوماټیک یعنی اعراض او علائم نه ورکوي، خو کېدای شي چې هغه اشخاص چې د کیسې صفرا تیږي لري کېدای شي چې دوی دوامدار درد ولري او یا کولیکي درد ولري. د کیسې صفرا د تیږو اختلاطات په لاندې ډول دي. کېدای شي دغه مریضان امپایما ورکړي، کېدای شي پرفوریشن یا فیسچولا، کولانجایټس او یا پانکراټایټس ورکړي. دغه مریضان همدارنګه د ګالسټون ایلیس هم ورکولای شي او کېدای شي چې د کیسې صفرا د کانسرونو خطر هم زیات کړي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د اکیوټ کولیسیسټایټس عمده سبب کولیلیتیازیس یا د کیسې صفرا تیږي دي. په دې حالت کې د کیسې صفرا تیږي د خپل ځای څخه ازادېږي او په سیستیک ډاټ کې نښلي. کله چې په سیستیک ډاټ کې د کیسې صفرا تیږه بنده شي نو د کیسې صفرا مایعات د سیستیک ډاکټ د لارې کامن بایل ډاکټ ته نه تیریږي او په کیسې صفرا کې تجمع کوي. د دغه تجمع په وسیله په داخل د کیسې صفرا کې یو اریټیشن یا تخریش او یو التهابي حالت رامنځته کیږي، یعنی د موکوزا د طبقې د فاسفولایپیز انزایم په واسطه باندې لیسیتین په ایزولیسیتین باندې بدلیږي. کله چې د موکوزا د طبقې ګلایکوپروتین تخریب شي نو دا د دې سبب کیږي چې د موکوزا د طبقې څخه زیات پروستاګلاندین ریلیز شي او دغه پروستاګلاندین بیا په مجموعي شکل باندې د موکوزا او د کیسې صفرا د جدار د التهاب سبب کیږي. کله چې په کیسې صفرا کې التهاب رامنځته شي د کیسې صفرا هغه پریسټالټیک حرکات د منځه ځي او ریلیکس کیږي. په دې حالت کې په داخل د کیسې صفرا کې د مایعاتو تجمع نور هم زیاتیږي او د کیسې صفرا پړسیږي چې وروسته ور باندې باکتریا اضافه کیږي او په یو انفیکټیو حالت باندې بدلیږي. د اکیوټ کولیسیسټایټس د تداوی په ارتباط باید وویل شي چې کله دغه مریضان په اکیوټ کولیسیسټایټس لوحه کې تشخیص شي دوی باید په شفاخانه کې بستر شي ترڅو دوی وریدي مایعات واخلي، د دوی د الکترولایت لیول کوریکټ یعنی صحیح شي، د دوی درد کنټرول شي او مریضان باید د خولې د لارې په دې وخت کې هیڅ شی هم ونه خوري. کله چې موږ مریضان په شفاخانه کې بستر کوو دوی ته باید امپیریک انټي بایوټکس شروع شي، خصوصا په هغه حالت کې چې د انفیکشن شواهد موجود وي. که چیرته د طبي معایناتو په ترڅ کې معلومه شي چې یو څوک د کیسې صفرا تیږي لري نو موږ ګورو که چیرته دغه شخص د کیسې صفرا د تیږو اعراض او علائم نه لري، یعنی مریض ته کوم درد نوی پیدا شوی، مریض د اکیوټ کولیسیسټایټس کومه لوحه نه وه تیره کړې، مریض کوم پانکراټایټس هم نه درلوده، نو په دې صورت کې د کیسې صفرا تیږي نه تداوي کیږي. خو که چیرته یو شخص د بیلیري کولیک دردونو څخه شکایت کوي او یا د اکیوټ کولیسیسټایټس لوحه تیره کړې وي او یا مریض مخکې یا اوس د پانکراټایټس لوحه ولري نو په دې صورت کې چون دغه تیږو اختلاطات معلوم دي په دې خاطر چې په آینده کې ورته بیا دغه مشکلات پیدا نشي د کیسې صفرا تیږي باید د کیسې صفرا سره یو ځای وایستل شي چې ښه لاره لاپراسکوپیک کولیسیسټیکټومي ده. د اکیوټ کولیسیسټایټس په ناروغانو کې د جراحي مداخله د دغه مریضانو د وفیاتو اندازه زیاتوي، نو په دې خاطر باندې کله چې د جراحي د عملیې لپاره تصمیم نیول کیږي باید دغه مریضانو ریسک اسسمنټ باید اجرا شي. د دغه مریضانو د ریسک اسسمنټ لپاره باید د امریکن سوسایټي اف انستیزیولوژیسټ کلاسیفیکیشن نه استفاده وشي. د امریکن سوسایټي اف انستیزیولوژیسټ کلاسیفیکیشن په لاندې ډول دی: اول کټګوري هغه اشخاص دي چې هغوی صحتمند دي، دویم کټګوري هغه اشخاص دي چې هغوی په کم اندازه سیستمیک ناروغي لري او فعلا د دوا څخه استفاده کوي، دریم کټګوري هغه اشخاص دي چې هغوی شدید سیستمیک ناروغي لري
او د روزمره کارونه محدود دي او فعلا د دوا څخه هم استفاده کوي. څلورم کټګوري هغه اشخاص دي چې هغوی یو شدید سیستمیک ناروغي لري او ژوند په خطر کې دی، روزمره کارونه محدود دي. او پنځم کټګوري اشخاص هغه اشخاص دي چې مرض اندازه بیخي وخیمه ده او د ژوند توقع د 40 ساعتونو څخه کم وي. نو دغه کلاسیفیکیشن په اساس مونږ کولای شو چې د اکیوټ کولیسیسټایټس د ناروغانو لپاره د جراحي د عملیات تصمیم ونیسو. د دې په ارتباط نور معلومات په راتلونکو سلایډونو کې مه هیروئ. د ASA یا د American Society of Anesthesiologists د کلاسیفیکیشن په اساس های ریسک پیشنټس هغه دي چې هغوی په کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 5 کې شامل دي. که چیرته په کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 5 ناروغانو کې چې اکیوټ کولیسیسټایټس هم ولري، که د جراحي مداخله صورت ونیسي، د دې مریضانو د وفیاتو اندازه د 15 څخه تر 28% پورې زیاته ده یا زیاتیږي. نو په دې خاطر باندې دغه مریضانو ته باید د اکیوټ کولیسیسټایټس په حالت کې د جراحي عملیه صورت ونه نیسي او دوی باید په کنزرواتیو تداوی باندې تداوی شي، یعنی په میډیکل ټریټمنټ باندې باید تداوی شي. په دغه کټګوریو کې لاندې اشخاص شامل دي: هغه اشخاص چې هغوی شدید دوامدار ناروغي ولري، هغه اشخاص چې هغوی د زړه ناروغي ولري، هغه اشخاص چې د سږو ناروغي ولري، او هغه څوک چې مالیګننسي یا سرطانونه ولري. د دې په ضمن کې هغه اشخاص چې هغوی لو ریسک دي، مثلا ډیابیټ لري او یا هیلت دي، او که چیرته په دوی کې سپسیس صورت نیولی وي، باید هم په دې حالت کې دوی ته جراحي عملیه اجرا نشي او د طبي تداوی څخه استفاده وشي. او کله چې مریضان د دې اکیوټ حالت څخه ښه شو، وروسته د 4 څخه تر 6 هفتو بعد ورته د کولیسیسټیکټومي عملیه اجرا شي. که چیرته یو څوک د اکیوټ کولیسیسټایټس په لوحه کې په داسې حالت کې راول شي چې د هغوی د کیسې صفرا یا ګال بلډر پرفوریشن ورکړی وي او یا یې ګانګرین ورکړی وي او یا دغه مریضان په سپسیس او یا سیپټیک شاک کې وي، په دې حالت کې دوی د سرجیکل انټرونشن توان نه لري. نو په دې وخت کې دغه مریضانو ته باید د انټرونشنل رادیولوژیست لخوا د کولیسیسټاسټومي ټیوب کېښودل شي. او که چیرته په دوی کې د پرکوټانس ډرینج نتیجه هم ورنکړي، نو په دې صورت کې دغه مریضانو ته د سرجیکل انټرونشن ضرور دی، یعنی دې مریضانو کې باید د لیمیټډ لپراتومي اجرا شي او کېدای شي چې په دغه مریضانو کې ټوټل او یا سب ټوټل کولیسیسټیکټومي صورت ونیسي. که چیرته یو څوک د اکیوټ کولیسیسټایټس په لوحه کې شفاخانې ته راوړل شي، یعنی دغه مریض د رایټ اپر کوادرانټ یا د خېټې د ښي طرف د پورته قسمت درد ولري چې دغه درد شاته او یا اوږې طرف ته انتشار کوي، یا دغه مریضان تبه ولري، لیکوسایټوزیس ولري او په معایناتو په واسطه باندې معلومه شي چې د کیسې صفرا التهابي او پړسېدلې ده، چې دغه اکیوټ کولیسیسټایټس معمولا د کیسې صفرا د تیږو څخه منځته راځي. دغه مریضان باید په شفاخانه کې بستر شي، د خولې د لارې څخه باید دوی ته څه ورنکړل شي او د ورید د لارې د دغه مریضانو مایعات مکمل شي. همدارنګه د دې ناروغانو د الکترولایت سویه باید نارمل شي او مریضانو ته د درد د کمولو په خاطر انالجیزیکس ورکړل شي. همدارنګه مریضانو ته باید امپیریکل انټي بایوټکس هم شروع شي. د جراحي عملیات په خاطر باندې په دغه مریضانو کې باید د امریکن سوسایټي اف انستیزیولوژیسټس کلاسیفیکیشن صورت ونیسي ترڅو ریسک معلوم شي. هغه اشخاص چې هغوی په کلاس 1 یا کلاس 2 کې راځي، هغوی مریضانو ته کېدای شي چې په همدغه اډمیشن کې سرجیکل انټرونشن هم صورت ونیسي، یعنی هغه اشخاص چې په کلاس 1 او کلاس 2 کې شامل دي، دوی ته اول میډیکل ټریټمنټ شروع کیږي او د میډیکل ټریټمنټ په څنګ کې ورته سرجیکل انټرونشن هم کیږي، یعنی کولیسیسټیکټومي اجرا کیږي. او هغه اشخاص چې هغوی په کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 5 کې راشي چې د دوی مشکل زیات دی یا مرض وخیم دی، په دې حالت کې د ناروغانو ته میډیکل ټریټمنټ شروع کیږي، یعنی مریضان ته انټي بایوټکس او هایډریشن ورکول کیږي او NPO ساتل کیږي. او که چیرته یې تکلیف زیات و، نو د انټرونشنل رادیولوژیست لخوا ورته د کولیسیسټاسټومي ټیوب کېښودل کیږي. کله چې د کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 5 مریضانو حالت ښه شي، د 4 څخه تر 6 هفتو وروسته دغه ناروغانو ته کولیسیسټیکټومي اجرا کیږي.
په اخر کې د ټولو هغه ګرانو ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زموږ سره تعقیب کړ یوه نړۍ مننه کوو. د یادونې وړ ده چې په دغه پریزنټیشنونو کې یو سلسله مهم معلومات چې د تاریخچې، فزیکي معاینې، د لابراتواري معایناتو او د تداوی په ارتباط دي او کولای شي چې موږ او تاسو سره د مریضانو په تداوی کې کومک وکړي. نو د ګرانو ډاکټر صاحبانو څخه هیله کیږي چې دغه مواد د نورو ورونو سره شریک کړي تر څو د دې څخه اعظمي استفاده وشي. د ډاکټرز فار افغانستان د دې پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ګرانو ډاکټر صاحبانو د علمي سویې لوړوالی دی. د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو او پیشنهاداتو ته اړتیا لرو. نو که چیرته نظر او پیشنهاد لرئ نو لطفاً د محترم استاد ناصر اوریا چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلوونکی دی د هغه د ایمیل د لارې چې naseroria@yahoo.com دی تماس نیولای شئ. تر بل پریزنټیشنه الله مو مل.